السلام علیکم قدرمن د شپې ناوخته دی هغه کاکا سړک په غاړه نه وکي فریاد کوي را سره اوسئ چې د نږدې نه یې ګورو څه مشکل لري. السلام علیکم جوړې تکړې دا ماشوم دی ولې ایستلی دا بس بېوسه یم کښېنه کښېنه دې خوا کښېنه کور نه مجبور یم هر مشکل لرم د شپې ناوخته دی زه دا مشکل لرم کور کې هر شي مشکل لرم غریب یم پاکستان نه غلی دي هغه یو کور کې موږ څلور کړي دی رہی او د هر شي مشکل لرم بېوسه یم غریب یم ناچار یم ملا مې دا دې هلکانو ته وښودله ملا مې ماته ده املا مخې وه قدرمندو املا یې ماته ده خو په چون چې سپینګیری دی نو هغه نزاکت له وجې املا یې نه څنګه مات شوی دا په مخکې ما منې هغه شابران هدیره کې بم الوتی دی د سود پلنه چې سړی واوړي او دا هدیره ده جومات کې مې لمونځ وکړو د امام صاحب راته وویلې چې زه دلته راشه الله به دې کار وکړي نو خدای او تاسو لرال هر شي مشکل لرم یتیمانان دي کور کې غریبۍ کوډله مې دا څلور کړې پرتې په یو کور کې دغه نه لرو سم مشکل هر شي مشکل دی سم کور نه لرو خټو کوټې دي خدای دې زلزله نه راولي که زلزله راغله کوټې هم رامنې دا ماشوم دی اوس ولې ایستلی دی دا یتیم دی د دې پلار ملي اردو کې مړ دی او دغه اسناد مې راوړي مالې چې ټول کړل چا چې درکړل مو یو لس شل روپۍ مسلمانانو راکړې یو ځای مې مانه بیل پاکستان کې خپه چوکیداري کوله ګنو سره ټرالۍ سره خپه وجنګوله او خپې ماته شوله هغه ماله ګټه نه کوي معذوره دی او زه به خپله مایي بیا ما دې هلکانو ته ما ځان وښوده ملا هډوکی مې مات دی ته به یو 100 روپۍ درکم راغلی الله دې دا سره باندې دا رحم وکړي غیب دې الله تاسو له تاسو به موږ رحم کوئ الله دې په تاسو اوس راغلی دا ونیسه مو دا واهله اوس چې راغلی صحیح ده دا ماشوم ویسه کور ته ځه شپه ده